السلام علیکم ډیر ویورز. نن زموږ ټاپک دی واټ از سنټنس. جمله څه ته وایي؟ سنټنس a group of words which makes complete sense is called sentence. د لفظونو هغه مجموعه کوم چې پوره مطلب ورکي، پوره معنی ورکي، ورته جمله ویلی شي. یا موږ پښتو کې داسې هم ویلی شو چې هغه معنیوره خبره چې اورېدونکی یې په مطلب پوه شي ورته جمله ویلی شي. لکه مثلا سهیل کم هیر، سهیل دلته راشه. نو څنګه چې زه دا خبره وکړم نو سهیل به پوه شي، مطلب ته به روان شي که نه. دا څه ده؟ یو جمله ده. parts of a sentence، د یو جملې حصې. نو ګورئ، کله چې موږ د یو کس یا د یو څیز باره کې خبره کوو نو اول دا کس یا دغه څیز نوم اخلو او بیا دغه کس یا دغه څیز باره کې څه کوو، څه ناڅه خبره کوو چې فلانی کس یا فلانی څیز داسې وکړو یا داسې دی. نو کومه حصه کې چې مونږ نوم ورکوو هغې ته سبجیکټ وایي، او کومه حصه کې چې مونږ خبره کوو یا کومه حصه کې چې خبره موجود وي هغې ته پریډیکیټ وایي. سبجیکټ the part which names the person or thing we are speaking about is called subject. هغې سره چې کومه کې نیم موجود وي، مونږ نوم ورکړی وي person or thing له، د کوم باره کې چې مونږ خبره کوو هغې ته سبجیکټ وایي. predicate the part which tells something about the subject is called predicate. هغې سره چې هغه د سبجیکټ باره کې څه ناڅه خبره کوي هغې ته موږ څه وایو؟ predicate وایو. لکه لاندې مثالونه له راشئ. اسلام آباد is the capital of Pakistan. نو وګورئ دا سنټنس زموږ سره په څو حصو مشتمل دی؟ په دوه حصو باندې. یوه حصه کې مونږ یو خاص ځای له نوم ورکړی دی اسلام آباد، دا سره سبجیکټ دی. او بله حصه کې مونږ د دغې سبجیکټ باره کې څه ناڅه خبره کړله is the capital of Pakistan، د پاکستان دارالخلافه ده. دا زموږ سره څه دی؟ predicate. دغه شان دی بل مثال ته وګورئ. stone walls do not make a prison. نو وګورئ خبره چا باره کېږي؟ stone wall باره کېږي. نو stone wall زموږ څه شی دی؟ سبجیکټ دی. do not make a prison خبره ده کومه چې stone walls باره کې کېږي دا زموږ سره څه شی دی؟ predicate دی. دا یو پوینټ ډېر اهم دی، دا ځان سره نوٹ کړئ. The subject of the sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. د جملې سبجیکټ اکثر د جملې په سر کې وي. لکه دې ته وګورئ اسلام آباد، سټون وال. خو کله نا کله داسې هم کیدای شي چې د جملې په اخره کې راشي. لکه لاندې مثالونو ته وګورئ. Here comes the bus. نو وګورئ خبره چا باره کې کېږي؟ بس باره کې کېږي که نه. خو بس د جملې په اخره کې دی. بس سبجیکټ دی خو بیا هم سره د جملې په اخره کې دی. دغه شان دی بل مثال ته وګورئ. Sweet are the uses of adversity. راحته یا خواږه چې کومه دي هغه د سختۍ پیداوار دی. نو دلته adversity څه شی دی؟ سبجیکټ دی، ځکه چې خبره چا باره کې کېږي؟ د adversity باره کې کېږي، خو بیا هم د جملې په اخره کې راغلی دی.